بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ په سیټینګ باندې تقریبا تر کوم ځای خبرې کړې؟ تر بلوتوته. ښه، موږ تېره ورځ راځو په بلوتوت باندې خبرې وکړلې. وروسته راځو نیټورک اینډ انټرنیټ لرو. نیټورک اینډ انټرنیټ کله چې کلک کوو نو موږ دلته وایي چې ناټ کنیکټډ، وصل نه یې. صحیح شو. نو تاسو دلته کله چې له انټرنیټ سره وصل شئ اتوماتیک تاسو په دغو ځای کې ښیي چې تاسو له انټرنیټ سره وصل یا هم نه یې وصل. اوس زموږ برق لاړ نو انټرنیټ قطع شو. صحیح شو. اوس دلته چې نو انټرنیټ اوس دا وای فای چې دا خلاص کړي که باندې کلیک وکړه وای فای دی بند شو، بیا کلیک وکړه وای فای به بیرته خلاص شي. دې طریقه هم خلاصولی شو. له سټارټ منو نه هم نویکیشن دلته ګوره دلته د نوټیفیکیشن ایریا په نامه دی. کلیک وکړه دې ځای کله چې کلیک وکړو اجازه است. دې نه کله چې مثال ګوره کلیک وکړه وای فای بند شو، دلته به هم بندېږي، دلته هم بند شو که بند نه شو. بیرته کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو نو دغو طریقې بیرته خلاص شو. غواړې چې له کوم وای فای سره وصل کړې په دې باندې ګوره کلیک وکړه نو هغه کوم وای فای چې لیست ده مکمل دلته درته راځي. نو دا ډایرکټ دا د اضافي ده، دا وای فای نه دی. په دې باندې غلط نه شئ. ښه، سر خو خلاص انشاءالله. نو وای فای خلاصول او بندول زده شو. په وینډوز 7 کې بیا دا رقم نه اوسي. مثال ته به راسي دلته به کلیک وکړي او دلته وای فای بند کول است که په 10 په هغه کې تقریبا یو شی دی. صحیح شو. 1011 وینډوز کې په وینډوز 7 کې بیا یو رقم بټن راته دلته ګوره. بعضې کمپیوټر اوس دغو نوي ماډلو کمپیوټرو کې نه راځي هغه. په زاړو کمپیوټرونو کې که چېرته لیدلې ګوره دغو کمپیوټرو کې شاید یو بټن یې درلود هغه به د کلیک کړو نو د دې کمپیوټر وای فای به بیا خلاصېده، بیا دې کولی شي مثال دلته به راتلې وای فای به دې کلیک کړو بیا دې ورسره وصلولی شوی. صحیح شو. خو دلته هغسې نه ده. فقط یا به راسي دلته ګوره نیټورک انټرنیټ دې باندې به کلیک وکړي. کله چې کلیک وکړو کلیک وکړه اوس هغه کوم ډیوایسونه چې تا ورسره وصل کړی لغول کمال یې دلته راځي. وای فای بندوي که خلاصوي. دلته ګوره موبایل له کوم موبایلو سره ریسخ کړی ډایرکټ له دغو سره وصل شوی دی. مثال ګوره دې سره خپله وصل شوی دی. صحیح شو. یا غواړې چې ورسره وصل کړې کلیک وکړه، کلیک څخه وروسته کنیکټ لرو، کنیکټ څخه دلته ګوره ورکړه پاسورډ. پاسورډ یې څه شي ده؟ نو دا ډایرکټ دا د اضافي دو. ښه، اضافي وای فای نو دې ته تر 9 پورې ورکړه هم ورسره وصلېږي 8 پورې داسې دا یې کوډونه دي. خو زه دې ته نه ورکوم ځکه دا اصل کې وای فای نه ده. صحیح شو. سر خو خلاصو. او که چېرته مثال منیج باندې کلیک وکړي له کومو وای فایو سره ته وصل شوی د هغو لیست درته راځي. نو زموږ د ادارې فقط دغه شمس په نامه د دغه سره وصل شوی، له بل سره تر اوسه پورې ما کمپیوټر نه ده وصل شوی. که غواړې چې مثال یو بل سره وصل شي نیټورک باندې کلیک وکړه مثال دلته راځي بیا هم کولی شي مثال یو بل وای فای د هغو هغه پټ نوم ولري نو بیا به د هغو دلته لیکي. کنده اوس خو وای فای نه مکمل ګوره دا رقم دی. کلیک وکړلی چې کلیک وکړو نو دلته چې کلیک وګوره مکمل لیست دلته راځي. دا تر ټولو اسانه ترینه طریقه ده چې ورسره وصل شي. دغو ته چې وصل شوی دا اوس مثال راځي که غواړې دا پورګاټ له یاده وباسه کلیک وکړه دا کوم چې پاسورډ دې سیور کړی دا یې له منځه ځي. صحیح شو. چې کله بیا دغه کوم وای فای برق راسي مثال د وای فای روښانه شي نو اتوماتیک به دا نه وصلېږي، دې ته بیا له سره پاسورډ ورکوي. سر خو خلاص و. او که چېرته بیا مثال دلته کلیک وکړم د دې دغه دلته چې دا ول کنیکټ اټومیټیکل دا که چېرته ورته انتخاب یې اتوماتیک د څنګه وای فای راسي برق راسي وای فای روشنه شي دغه د ما کمپیوټر اتوماتیک له دې وای فای سره وصلېږي. ولې؟ ځکه دا مې ورته فعاله کړی کنیکټ اټومیټیکلی وین آی رینج. سره خلاصو. که دا غیر فعاله کړې نو بیا نشي کولی چې مثال اتوماتیک ډول ورسره وصل شي. سره خو خلاصېږي. بل راځلې وروسته دلته چې د هارډویر پراپرټیز لرو. هارډویر پراپرټیز باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو له هغو وروسته دلته مکمل د هغو تنظیمات راځي. مثال هغه آی پي ادرس یې راځي، مثال فزیکل ادرس مکمل دغه تنظیمات د هارډویر پر راځي. خو بله خبر دلته ده په دې ځای کې خو مشکل نشته. مثال تاسو د وای فای کوډ څنګه معلوم کړئ؟ د وای فای کوډ نه معلومېږي اصل کې. چې مثال دی چې اوس حبیب الله خان د دفتر لري هغو په وطا کې په هغه کې وای فای ایښی ده دفتر ته، نو اوس محبوب خان ورته راځي اوس کوي دا اسانه کار نه ده. صحیح شو. که هم ډېر سخته په ډېرو سختو کوډو به کېږي. یو هغه چې ډېره که چېرته تاسو یوټیوب باندې لیدلې مثال فیسبوک او ټیک ټاک او دغو اکاونټونه لیدلې ډېره مخې ته راځي هیکینګ نوم ورکوي خو هیکینګ نه دغه زه اوس درته کوم. صحیح شو. تاسو به سیم ډي راخلاص کړئ. سیم ډي خو م راخلاص کړو هغه څنګه یې معلوموي دا کوم وای فای سره چې زه وصل شوی یم غواړې د دغو هغه اوس د دې خو نه درته معلومېږي کود. صحیح شو. په دې په وینډوز 7 کې به د رایټ کلیک وکړو پراپرټیز به دې کلیک وکړو نو بیا درته معلومول خو دلته نه معلوموي. نو ته به سیم ډي ته را سیم ډي ته کله چې راغلی ورته ولیکه سینټاش څه شی انټر یې کړه. د انټر څخه وروسته ورته ولیکه چې ولن شو پروفایل دا دې ورته ولیکل ګوره شو پروفایل
پروفایل دی ولیکه انټر یې کړه. اوس هغه پروفایل تا ته ښیي چې له کوم سره ته کنیکټ شوی. زه فقط له چا سره کنیکټ شوی؟ شمس. نو دغه شمس نوم به اوس بیا دلته ورته ولیکئ چې ورته وایئ ولان شو پروفایل له هغه وروسته بیا د ډبل کوتیشن خو در معلوم ده شپ به ونیسئ دغه انډرسکور نه وروسته دغه بټن چې دا انډرسکور هغه کې راځي دغه ډبل کوتیشن کې راځي. اوس د وای فای نوم څه ده؟ شمس څخه وروسته شمس دې ولیکو نو بیا به دا په ډبل کوتیشن کې ونیسئ. صحیح شو؟ له هغه وروسته بیا فاصله ورکړه ورته کی بیا مساوي کړه ورته دا کلیر کراته انټر یې کړه. انټر هم کړه د دې په اخر کې آفرین دلته بیا دا کار نه کوي. ښه دغه شو باید سم ولیکل شي. درته لیکم چې شو ښه دا به شو مې ورته ولیکل او بیا ورته لیکه پروفایل څخه وروسته فاصله او ډبل کوتیشن ورته لیکه شمس ډبل کوتیشن فاصله به نه ورکوئ. صحیح شو؟ سپیل کې غلط نه یې سپیل څخه وروسته د ډبل کوتیشن څخه وروسته فاصله ورکوئ بیا ورته ولیکه چې کی کیم چې ولیکله بیا به ورته مساوي دا کلیر که شی که کلیر که. اوس د کله چې انټر ووهو نو دغه به هغه مثلا مختلف معلومات تاسو ته راړی. نه انټر نه تاسو باور نه لرم داسې نه شي موږ وای فای ټول راختم کړی. نو زه به اوس د موبایل هغه کوم چې عملي کار ته ښه راځم دا به زه بېرته لرې کړم. نه انټر به نه وکړم اوس به لږ غلط کړم چې بیا کار ونه کړي. اوس غلط کار نه کوي. ښه اوس به تاسو راسئ مثال وای فای ته به راسئ. وای فای ته کله چې راغلی کوم یو دا ورته د ټیکنو سره وصلوم او ټیکنو باندې کلیک وکړه کنیکټ باندې کلیک وکړه. اوس دلته پاسورډ غواړئ. پاسورډ چې دا پاسورډ به تاسو دلته ورته لیکئ. زه مثال ورته لیکم چې دا پاسورډ ده او بیا دا پاسورډ شو مثال دلته ګوره د سترګه باندې کلیک وکړه درته معلومه یې. صحیح شو؟ دا پاسورډ چې وګورئ هغه وروسته نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ څخه وروسته نو دا به د ما د موبایل له انټرنیټ سره واصل شي. صحیح شو؟ اوس ګوره دلته هم معلومه یې دلته چېرته کلیک وګوره وای فای کنیکټ دلته اتوماتیک درته ښکاره کړو چې مثال د کنیکټ شو خو انټرنیټ نه لري د ما ډاټا نه ده خلاصه. صحیح شو؟ اوس کله چې مثال دا واصل شو دلته کلیک وکړه نو دلته درته وایي چې واصل ده نو انټرنیټ. اوس غواړئ د دې دغه کوډ معلوم کړي. دلته ګوره پراپرټیز باندې کلیک وکړه د دې پراپرټیز کتلی شي مثال خو دلته کوډ نه راړی خو راځي به ته سیم ډي نه کوډ معلوم که په کوم کوډ سره وصل شوی. ګوره دلته اوس دا اتوماتیک راغی نو انټرنیټ وصل یې خو انټرنیټ دی نشته. نو ته به راسې سیم ډي به راخلاص کړې. سیم ډي ته چې راغلی دلته ورته ولیکه چې نټش کلیک وکړه نټش د هغه وروسته کله چې نټش ولیکو انټر کله چې انټر کړو له ورته ولیکه چې ولان شو پروفایل انټر یې کړه. انټر څخه وروسته له کوم یو سره وصل شوی ګوره ټیکنو سره وصل شوی شمس سره نو بیا دلته ورته ولیکه چې ولان شو پروفایل له هغه وروسته پروفایل هم غلط ونه لیکم پروفایل د هغه وروسته فاصله ډبل کوتیشن ورکړه. ډبل کوتیشن چې نشته کو نو دغه به ورته راکاپي کړې تاسو ورته ولیکئ مثال زه دلته شاید غلط شي. صحیح شو؟ دا مې کاپي کړو دلته ورته پیسټ کړه وروسته بیا ډبل کوتیشن ورکړه فاصله ورکړه دلته فقط طریقه درته ښیم. صحیح شو؟ کله چې دا ډبل کوتیشن ولیکو له هغه وروسته بیا ورته ولیکه چې کی مساوي کلیر داسې ولیکو له هغه وروسته انټر کړه. انټر څخه وروسته ښه دې ځای کې کوم ځای کې غلطي کړې استاده نتش سره تش ته کومه او سم راغی سم ولان شو پروفایل او دلته ورته ولیکه چې بیا ولان شو پروفایل ډبل کوتیشن دا یې نوم ده بیا ډبل کوتیشن فاصله کی او مساوي کلیر انټر کله چې انټر کو ګوره دا سفره اوس تاسو په کوم یو کوډ سره وصل شوي دا د کوډ تاسو ته وکړو چې یو درې ورې بیا دوه بیا درې بیا یو سر هم خلاصو نو دا طریقه خو دا هیکینګ نه ده چې د کمپیوټر له انټرنیټ سره وصل نو بیا کوډ ته څالتیا خو بیا هم کله وخت بیا په درد درته خوري تر دې چې خمسار خلاصو بل لته
ایترنیټ لرو. ایترنیټ څه کار کوي؟ ایترنیټ که چېرته موږ له هغه سره وصل سوي هغه یو خو وای فای د اتوماتیک، بل له لاین سره که چېرته موږ وصل سوي نو بیا دلته موږ ته کوي چې مثال کنیکټ د لاین طریقه او دلته مثال ګوره بیا معلومات کوم معلومات مثال ته راوړل هغه درته راوړي. وی پی این کومه وی پی این خو پېژنې که غواړې چې مثال کومې وی پی این استفاده کړي مثال ګوره دلته ورته کوي مثال ورته اډ باندې کلیک وکړو نو مثال کومه وی پی این د دلته کنیکشن نیم چې ده مثال ادرس چې ده دلته مکمل دا ورته ښکلی ورته اضافه کولی شي. وی پی این پېژنې؟ ښه کله هم ټیک ټاک نه ده استفاده کړی؟ اوس ګورئ ټیک ټاک بې وی پی این نه استفاده کېږي که نه. که چېرته مثال تاسو وی پی این خلاصه کوئ بیا به ټیک ټاک استفاده کوئ. دلته هم وی پی این دومره هغه مشکل نه ده چې تاسې مربوط نه کړي. صحیح سو. بل موبایل هاسپاټ د موبایل هاسپاټ لکه څنګه مخکې چې ویل غواړئ چې مثال څه رقم دا د مثال زه اوس له ادارې سره واصل یم غواړم چې مثال له دا کمپیوټره تاسو ته هم انټرنیټ درکړم بیا به موبایل هاسپاټ نه استفاده کوم. مثال ګوره اوس دا ولې کار نه کوي؟ ځکه چې موږ دلته وای فای بند ده، وای فای هم خلاص ده، واصل نه یو نو دا باید خلاص وي، بدون له دې نه هم دا خلاصېږي. خیر دلته کلیک وکړه موبایل هاسپاټ به دې خلاص شي. نو بیا مثال دلته که معلومات مثال دلته راځه که غواړې چې مثال د خپلې هاسپاټ کوډ یې تغیر کړي. اوس ګوره د ما د هاسپاټ د کمپیوټر د هاسپاټ نیم چې ده حکیمي 1000/695 ده او حکیمي 3 دا یې پاسورډ ده. صحیح سو. نو تاسو ایډیټ باندې بیا کلیک وکړئ کولی شئ چینجولی هم ورته سو. نو زه به راځم دغه به بند کړم د وای فای بیا شاید کار وکړي. اوس کار نه کوي خاص یا به دلته ورته چې دا خلاص که خو دا ان کنیکټ که ګوره کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو دلته ورته دا فورګاټ که فورګاټ باندې کلیک وکړه یعنې دا پاسورډ سته له منځه یوسه. اوس دا فورګاټ شو. اوس راځو دلته ګوره اوس دا شاید کار وکړي. موبایل هاسپاټ ته ځم. موبایل هاسپاټ کې اوس هم کار نه کوي. یارې مثال راځم وای فای بندوم بېرته خلاصوم بیا هم کارونه خیر دا تاسو سره کار کوي. صحیح سو. تاسو کمپیوټر کې شاید کار وکړي. نو دا د خلاص کو کمپیوټر نه کولی شي مثال نورو خلکو ته هم وای فای ورکړي. لکه موبایل کې چې موږ نقطه اتصال خلاصه کړو خو بعضې موبایلو کې بیا کار نه کوي. زما موبایل دا هم وای فای هلته وسیله هم کولی شي مثال دا نور ته وای فای شریک کړم. صحیح سو. وعلیکم السلام. لږ وروسته ایرپلین موډ لرو. ایرپلین موډ څه کار کوي؟ که چېرته حالت پرواز که چېرته مثال غواړئ چې کله چې تاسو په طیاره کې پرواز کوئ نو هم کمپیوټر مثال موبایل ټول باید ایرپلین موډ شي. صحیح سو. حالت پرواز پروله. حالت پرواز باندې کلیک وکړه وای فای اتوماتیک بندوي، بلوتوث ټول اتوماتیک بندوي. اوس ګورئ هاسپاټ کار وکړو نو دا څنګه سرچپه کار وکړو. کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو ورته ماته د هاسپاټ خلاص کړو ښه نه ده کار کړی. نو ایرپلین موډ څه رقم سو؟ فعال سو. اوس ګوره دلته راسه فقط ایرپلین موډ دغه وای فای هر شی څه سول؟ ختم سول. نو بیرته راځم دلته کله چې مثال دلته راغلی بیا به دلته ورته راسي مثال ایرپلین موډ باندې کلیک وکړه چې شی بند کړي. اوس ګوره ان ده بلوتوث هر شی باندې کلیک وکړم دا مکمل ګوره بیرته فعال سول که نه سو فعاله ځکه چې تا ایرپلین موډ کړی بیرته کلیک کړه دا اتوماتیک بندوي او که چېرته دا غیر فعاله کړي نو بیرته دلته هم غیر فعاله شي. اوس ګوره دلته راسه بیرته هغه وای فای هر شی سیده راغلی ده. موبایل هاسپاټ نو سمسا موبایل هاسپاټ سم شو. کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو اوس ګوره تاسو موبایلو ته ولاړ شئ چې دا راغلی که نه دا راغلی. مثال موبایل ته ولاړ شه موبایل وای فای ته ګوره دلته ورته وګورئ حکیمي 1695 دا راغلی که نه راغلی. کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو اوس به هغه کوم پاسورډ چې دې درلود دلته به ورته لیکئ. نو ګوره راځم هاسپاټ ته راځم داخل ته چې کله چې داخل شي چیپ کوډ و حکیمي 314 که غواړئ چې دا چینج کړي اوس ایډیټ هم پاله کلیک وکړه نوم یې چینجوي که پاسورډ چینجوي دا دواړه ورته چینج کړئ سیو باندې کلیک وکړه هغه به اتوماتیک چینج شي. له یوه څخه تر اتو ډیوایسو پورې یعنې له یوه څخه تر اتو پورې نفر ته ته کولی شې مثال انټرنیټ ورکړې. اوس څو ورسره وصل دی؟ یو هم نه ده وصل. اوس که زه مثال دلته ورته راسم دا ورسره وصلومه ښه حکیمي 314 کنیکټ باندې کلیک وکړه. اوس ګوره هلته څنګه وصل شي اتوماتیک هلته څو نفره سو؟ دلته ورته وګورئ یوه نفر سو. دا کوم یو سره وصل د هغو ګوره دلته مثال راځي هغه فی ادرس مکمل راځي ادرس فیزیکل ادرس مکمل دلته راځي. اوس خو سر خلاص شو مشکل خو نشته.
بیرته راځم سیټینګ څخه وځم دلته ایرپلین موډ څخه وروسته راځو لاندې فورکس هم ستاسو مربوط نه کړي راځو ډایل اپ باندې کلیک وکړو نو دا هم په هغه کې حالت کې چې مثال انټرنیټ واصلې له وروسته لاندې راځو بل اډوانس نتورک هم زیات له انټرنیټ مربوط لري خو انټرنیټ نه لرو خیر اول چې د بلوتوث نتورک لري مثال وای فای الټرنیټ داسې کوم موضوعات میلي دي صحیح سو له وروسته تر راسه ډیټا یوزیټ لري مثال کله چې دا کمپیوټر له وای فای سره وصل څومره هغه کړی ده تاواني مثال کړی څومره هغه دی وصل مصرف کړی ده ډیټا څو جی بي هغه دی کړی اوس دلته راته ښیي صفر ځکه صفر د له کومې سره واصل یم ورځم اوس له دې سره خلې اوس سره هم نه یم اصل ځکه نه راته ښیي له کوم وای فای سره چې ته واصل یې د هغو اتوماتیکه کومه ډیټا چې تا په دا 10 ورځو کې اخ کړې ده هغه دلته درته ښیي ما تقریبا وای فای سره وصل وم 2.5 جی بي او څومره جی بي مصرف کړی وه صحیح سو نو هغه دلته درته ښیي او بلکې چېرته مثال دا نه غواړې بېرته رایټ کلیک وکړه له هغو وروسته دلته هارډویر اند کنیکشن پراپرټیز باندې کلیک وکړه کومې هارډویر هغسې دي معلومات چې دي مربوطه دي او مکمل دلته معلومات درکوي او که چېرته مثال ته هم نه غواړې نیټورک ریسیټ باندې کلیک وکړه دا څه کار کوي ریسیټ نو باندې کلیک وکړه کومې بخښنه چې د نیټورک نه انټرنیټ کېږي دا مکمل ریسیټ کوي خپل حالت مثال په کومه کې ستا تغیرات راوستلي نوم دې ور بدل کړی مثال یې نور تنظیمات کې کړی بیرته اوله کمپنۍ حالت ته اله سر خو خلاصو نو دا که ریسیټ کوي ورته ریسیټ کوي کوم نه کوب دوه حالې پرېږدي تر دې یو سوال نشته بس ته نور نیټورک هم که غواړئ چې مثال نور هغه سره وصل شي او که غواړئ چې مثال وینډوز فایروال چې دا هم انشاءالله په وینډوز کې وایي فایروال باندې یو خلاصي مثال بیا بل دې جخ کړئ نو بل ورځ درس دا پرسونالایزیشن ده پرسونالایزیشن کې خو کوم سوال نه لرئ دا خو میلې ده انشاءالله مکمله اپ سبب اپس وایي اکاونټ دې کې کوم شان پاته زه په هغه وکړم بیا په هغه هم خبرې وکړو سوال پوښتنه خو نه لرئ نور بل دې ځای څخه یو څه تیز صحیح سو سبا اف اکاونټ او ټایم لانګویج چې څومره زیات کېدو هغومره درس به وایي ځکه چې موږ چیش ته باید لاړ شو کنټرول پینل هم ختم کړو باید ووټ پروګرام زر شروع کړو تاسو مکمل مونوګرافونه صحیح سو سوال پوښتنه خو نه لرئ